افغاني سرې میاشتې د ترکیې له زلزله ځپلو ولس سره 4.5 میلیونه افغانۍ مرسته وکړه. له دې وړاندې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت هم د ترکیې او سوریې له زلزله ځپلو سره 15 میلیونه افغانۍ نغده مرسته اعلان کړې وه. د دغې مرستې له جملې 10 میلیونه له ترکیې او 15 میلیونه له سوریې سره شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان لا هم د نړیوالو بندیزونو سره مخامخ ده او افغاني بانکونه د امریکا تر بندیزونو لاندې دي. جهاد ارګینی وایي چې افغانستان سره مو اړیکو د پراخېدو په حال کې دي. په افغانستان کې د ترکیې سفیر د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال سره د لیدنې پر مهال ویلي چې له افغانستان سره یې اړیکې د پراخېدو په حال کې دي او هیواد به یې تل د افغانانو ترڅنګ ولاړ وي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د ترکیې سفیر جهاد ارګینی د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال سره ولیدل. سرچینه زیاتوي ستانکزي په ترکیه کې د وروستۍ زلزلې په اړه له نوموړي سره غمرازي وکړه. همدارنګه یې د پیښو قربانیانو ته د مغفرت او ټپیانو ته د روغتیا غوښتنه وکړه. سرچینه وایي د ترکیې سفیر د اسلامي امارت له اعلان شوې مرستې او غمرازۍ څخه مننه وکړه او زیاته یې کړه چې له افغانستان سره یې اړیکې د پراخېدو په حال کې دي او دغه هیواد به تل د خپلو افغان وروڼو ترڅنګ ولاړ وي. دا په داسې حال کې ده چې په ترکیه او سوریه کې د مړه شوو کسانو شمېر تر 40,000 هم اوښتی ده او د دې امکان شته چې د مړو شمېر نور هم زیات شي.